اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملګرو، په تاریخ کې چې موږ ته چرته د جنگونو او د قتلونو قصې ملاویږي، هلته څه داسې سبق ورکوونکې قصې هم شته د کمې اورېدو سره چې زړه هم درد وکړي او سترګو نه هم اوښکې روانې شي. ملګرو، تاسو به د لیلا او مجنون قصې باره کې خامخا اورېدلې وي. دا د عرب هغه مشهوره قصه ده کومه چې د مینې علامت هم ګڼلی کېږي او وفا او عشق حقیقي ته هم نږدې ده. تر اوسه دا قصه په سوونو ژبو کې لیکلی شوې ده، په مختلف کتابونو کې هم دا قصه موجوده ده او د بالیوډ سره نورو فلم انډسټریانو هم دا قصه د فلم په شکل کې خلکو ته د ښودو کوشش کړی دی. دا هم ویلی کېږي چې د فرانس په میوزیم کې اوس هم د لیلا او د مجنون اصل تصویران موجود دي. د دې قصې تاریخي پس منظر څه دی؟ آیا دا حقیقي عاشقانو او که خیالي قصه ده؟ د دې مینې شروعات څنګه وشو او د دې انجام څه و؟ همدا خبرې به موږ په دې ویډیو کې کوو. ویډیو شروع کول نه مخکې که تاسو زموږ چینل معلومات کې وینئ سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ او د بیل بټن هم ووهئ. ملګرو، د الازهر یونیورسټۍ د اردو ډپارټمنټ مشر ډاکټر محمد ابراهیم المصري په خپل کتاب کې لیکلي چې د لیلا مجنون دا قصه یو خیالي قصه نه ده او دا د اولنۍ هجري یوه صحیح قصه ده کومه چې د عرب په ښار نجد کې شوې ده او ډیره مشهوره ده. هغه لیکي چې مجنون یو مالداره نجدي قبیلې د سردار زوی و. هغه یو ښایسته او خوش اخلاقه ځوان و. د مجنون خپل نوم قیس ابن الملو ابن مازم و او په عربو کې نن هم قیس نوم ایښودی کېږي. په عربۍ ژبه کې مجنون لیونی یا دیوانه یا یو عاشق ته ویلی کېږي او د لیلا نوم لیلا بنت مهدي ابن سعد و. په عربۍ کې لیلا لفظ د شپې دپاره استعمالیږي. څنګه چې لیلا شپې ته ویلی کېږي نو تاریخدانان دا مطلب د لیلا تور رنګ اخلي او ډیرو لیکوالو لیلا د تور رنګ والا جینۍ په شکل کې پیش کړې ده او دا خبره مشهوره ده چې لیلا د تور رنګ مالکه وه خو عربي النسل هم وه او د دې سره دا یو دروغ هم کېدی شي. ملګرو، د نظام گنجوي کتاب لیلا مجنون مطابق لیلا او مجنون په ورکوټوالي په یو مدرسه کې سبق وایو او په دې ټیم کې د دوی ترمنځه مینه شروع شوه. د مجنون ذهن به تعلیم په ځای د لیلا طرف ته و، په کومه چې د هغې استاز مجنون له سزا ورکړه او استاز به د مجنون لاس په لخته وهل خو درد به لیلا ته رسېدو. لیلا له به د مجنون نوم لیکل او مجنون له به د لیلا نوم لیکلو خوند ورکاو. د دوی استاز دا خبرې د لیلا مشرانو ته وکړې او د لیلا په مدرسې تلو پابندي ولګېده. همداسې وخت تېرېدو او یو ورځ بیا د لیلا نظر په مجنون ولګېدو او داسې د ماشوموالي عشق بیا راتازه شو او مجنون یو پیر بیا د لیلا سوجونه شروع کړه. ملګرو، دا یو مشهوره خبره ده، عشق که ډېر هم پټ شي خو نه پټېږي. د مجنون مور او پلار خبر شو نو اول یې د مجنون پویه کولو کوشش وکړو چې قلار شه خو مجنون نه قلارېدو. نو دوی فیصله وکړه چې د دې خبرې صرف یو حل دی چې لیلا او د مجنون واده وکړی شي. نو د مجنون پلار د خپل خاندان سره د لیلا د لیکه لاړو او د لیلا لاس یې مجنون دپاره وغوښتو خو د لیلا پلار ورته انکار وکړو. په دې کې یو هلک چې نوم یې وردو په لیلا پسې رشته ولیږله او دا رشته د لیلا د مور او پلار دواړو قبوله وه او د دې سره مجنون ډېر زیات خفه شو او بیمار شو. د دې پلار دا غوښته چې مجنون د خپلې قبیلې د بلې ښایسته جینۍ سره واده وکړي خو مجنون اوس د لیلا په عشق کې دومره لرې تللی و چې واپس یې نه و ممکن. ورځ په ورځ به د مجنون حالت خرابېدو او د خپل صحت او د بدن خیال هم ورسره نه و. خلکو د مجنون پلار له مشوره ورکړه چې مجنون مکه مکرمه ته بوځه او د بیت الله لاندې د الله نه د دې د صحتیابۍ دعا وکړه. نو د مجنون پلار مجنون ځان سره مکه مکرمه ته بوتو او مجنون ته یې وویل چې کعبې له غاړۍ ورکه او د لیلا او د هغې د محبت نه د خلاصېدو دعا وغواړه. خو د دې په جواب کې مجنون دا دعا وغوښته: یا الله ماته لیلا او د هغې مینه راکړه. پلار یې مجنون واپس راوستو. ملګرو، دا ویلی کېږي چې واپسۍ کې په لاره مجنون د غره نه د ځان ګزارلو کوشش هم وکړو خو خلکو ونیو. خپلې قبیلې ته واپس تلو نه وروستو د مجنون پلار یو ځل بیا د لیلا پلار خواله لاړو چې هغه د لیلا پلار د لیلا او د مجنون د واده په خبره رضا کړي
خو بیا هم انکار وشو. د لیلا واده د هغه دویم الک څه وشو د چا چې پیغام ورغلی و. لیلا په خپله هم د مجنون په مینه کې ګرفتاره وه، خو د خاندان د نیکنامۍ او د مور پلار د عزت د لاسه مجبوره وه. چې مجنون ته پته ولګېده چې د لیلا واده وشو، نو په هغې خو قیامت راغی. د هغې ذهني توازن خراب شو او خپل وجود ته هیر شو او یو ورځ په صحرا کې ووتو. د لیلا نارې وهلې او د غرونو، ونو او زناورو نه به یې تپوس کولو چې زما لیلا چرته ده. ملګرو یو ورځ د مجنون نظر په یو هرن باندې پریوتو. هغه ورپسې شو، خو لږ ټایم پس هغه د نظرونو نه پناه شو. د مجنون کور والا د هغې په تلاش کې وو او په 4مه ورځ ورته مجنون مړ میلاو شو. د روایت مطابق لیلا هم شاعره وه او همدا خبره ده چې دا قصه ډیره غمګینه قصه شوه، کمې ته چې زړه او سترګې دواړه جاړي. مجنون یو صفا محبت وکړو او لیلا یې د بدنامۍ د داغ نه وساتله. ملګرو دا ممکنه وه چې محبت دا دواړه د واده په ذریعه یو ځای کړي وي او د خوشحالو نه ډک ژوند ورته میلاو شوی وي، خو د تقدیر مخې ته د انسان نه چلیږي. ملګرو ویډیو څنګه وه؟ که خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو سره یې شیر هم کړئ، او که زموږ چینل معلومات ټي وي نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ. د الله په امان.